زما څه کار دی د هغوی د ښځو سره او د هغوی د ښځو څه کار دی زما سره مطلب دا دی دی وایي چې د زنانه مې یو نظر نه لیدلی نو کار نه چلېږي مضبوط پې ودرېږي چې څوک هم ترې ونه خوځوي نو دینداري ګرانه شوې ده خو صبر به کوئ په دې دیندارۍ د چا د خبرو د لاسه به دینداري نه پرېږدئ ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سکروټه په لاس کې نیولي ده سکروټه په لاس کې نیول ګران کار نه که آسان ډېر ګران کار دی ډېر ګران لږ نه لاس به دله وسېږي سرمن به دله وسېږي رګونه به دله وسېږي ډېر پازاب به دې کي د سکروټه په لاس کې قرآن او حدیث ټوکړې ټوکړې به شو د دې نه شاته کېده شتې نشته بس په دې باندې مضبوط ودرېږي الله دله اجر هم به درکړي عزت به دله الله درکړي او دنیا او آخرت به دله الله درکړي چې کله تاسو قرآن او حدیث مضبوط راوړئ زموږ په دې زمانه کې دینداري ګرانه شوې اوس کې یو ځواني او ږیره پرېښودي او د ځوانانو په منځ کې ورشي نو ټول پورې خاندي مړه د ځان لري بوډا جوړ کړی که پنسي د ګیټو نه بره ساتي خلک د پورې خاندي که په کور کې شرعي پړده نافظې خلک د پورې خاندي بلکې غم خادیان یې د سره پرېږدي خفه شي او ځکه زه به درته خپله خبره وکړم نور هغه پرېږده زه یو پیر په چوټۍ تللی وم نو یو خپل راغلی اوس خادي وه په هغې کې نو ما منع کړو چې دلته به نه ځي ځان سره مې کېنولی بیا هغه کور ته لاړ نو خپلې مور ته یې خبره کړې بیا ما ته خبر راورسېدو وایي کور کې ووایي ټولو زنانو ته چې چېرته د ده مخې له ور نه شي او دی به کور ته دننه راشي ما ته بیا بعض وایي ګوره وایي تا دا خبره وکړه خلکو اوس ده نو ما زه څه شوقي خو نه یم چې د هغوی ښځې ویل زما څه کار دی د هغوی د ښځو سره او د هغوی د ښځو څه کار دی زما سره زه خو ځم هم د بېټکه پورې ځم دروازې پورې ځم دوا سلام کوم بس د هغو دا مطلب چې دی به په دې خفه شي چې وګوره دننه مې نه پرېږدي زه دننه څه کوم او دا به دی چې خفه شي په دې چې زه دننه پرې نه ښودم زه دې سړي ته حیران یم شرعي پړده نافظه شوه ته دننه مه ځه دی به خفه شي داسې ولې خفه کېږي نارینه ټول تا سره ناست روټۍ تاله راوویسته چای تاله راوویستو مطلب دا دی دی وایي چې د زنانه مې یو نظر نه لیدلی نو کار نه چلېږي ستا د زنانو سره څه کار دی پلاني راونوته او پلاني راونوته او پلاني په خیر ونیوي لکه سره یې ونیوي وایي دې چې شرعي پړده دې نافظه کړه ټول به دې پورې په خندا شي او ټول خپل خپلوان به دې یادوي وایي په موږ کې دغه نه دی دی په غم خادي کې بې غیرتي ولې بې غیرته دی او ښه نر سړی قرآن او حدیث باندې عمل کوي نر دی وایي نه بې غیرته په دې دی چې موږ وخواله ورشو موږ دننه نه پرېږدي نو دا خو دغه نرتوب دی دا نرتوب دی که بې غیرتوب دی دا خو نرتوب دی چې د یوې ښځې او د یو نارینه په باره کې شریعت ویلي دي چې دوی به یو بل ته نه مخامخ کېږي پړده به کوي دا ښځه د ده نه په دې عمل کول د عین نرتوب او غیرت دی دا خو بې غیرتوب دی چې هر سړی کور د ده نه بوځي شریعت وایي دا ښځه به ده نه پړده کوي تا د کور په منځ کې کېنولی که علم دی هغه دینداري بېدیني شوه او بېدیني څه شوه هغه دینداري شوه ځوان شیر به د کور په منځ کې ناسې خپه به په خپه باندې اچولي داسې ټیټ سپلۍ به یې په خپو کړي او په میز به ورته چای پروت وي بسکټ به پراته وي دا څوک دی چې دا چې زموږ د دې ښځې د نکاح رور دی د نکاح رور هم کور کې دننه نشي دا خو لا بیا هم ښه دی نکاح رور دی بس په دې څه وایي لکه دا سړی کور کې دننه ناست دا څوک دی او دا ستاسو د شقیقې نه خپل دی نو وایي ده ته زما ښځې رور ویلی دی او ده زما ښځې ته خور ویلی دی داسې خو الله وایي انما المؤمنون اخوه ټول د یو بل خویندې وروڼه دي دا دروازې کولاو کوي یو بل کره به ځو راځو دا پردې د څه دپاره دي نو خو ټول د یو بل خویندې وروڼه یو ټول د یو بل خویندې وروڼه یو زه به ستا ښځې ته خور ووایم ته زما هغې ته ووایه پړده ختمه شوه نو دینداري ګرانه شوې ده خو صبر به کوئ په دې دیندارۍ چا د خبرو د لاسه به دینداري نه پرېږدئ ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سکروټه په لاس کې نیولي ده سکروټه په لاس کې نیول ګران کار نه که آسان ډېر ګران کار دی ډېر ګران لږ نه لاس به دله وسېږي سرمن به دله وسېږي رګونه به دله وسېږي ډېر پازاب به دې کي دا سکروټه په لاس کې
او چې تا سکروټه په لاس کې نیولي او بیا دې په دې سکروټه باندې لاس هم بند کړی دی چې درنه چېرته ګڼه وړه نه شي. نو دا دین خو تا نیولی دی، په هسې خو دې نیولی نه دی، بیا دې په هغه دین باندې منګولې مضبوطې لګولي دي، نو د دې راټینګول ډېر ګران دي.